د ناصری انګلیش اکیډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. قدرمنو دوستانو، نن ورځ په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو د پښتو ژبې فونټونه خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړو. د ویډیو څخه مخکې له تاسو څخه یوه هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانو ته لایک ورکړئ او که کومه پوښتنه لرئ هملته یې د ویډیو په کمنټ برخه کې کولی شئ. ښه، راځو خپل درس پیلوو. نو د دغه فونټونو د ډاونلوډ دپاره موږ او تاسې باید د انټرنیټ څخه یو زیپ فایل ډاونلوډ کړو او هغه بیا په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو. نو د دغه فایل د ډاونلوډ دپاره زه زما ګوګل کروم خلاصوم. ګوګل کروم کې به تاسې څه شی سرچ کوئ، تاسې به دغه جمله پکې سرچ کړئ. دا زه زر تاسې ته ښایم ځکه انټرنیټ دلته لږ صحیح کار نه کوي. تاسې به ګوګل کروم کې ولیکئ ډاونلوډ لیټیسټ پښتو سټنډرډ فونټس بهیج. کله چې تاسې دا سرچ کړه او انټر هم کړه، تاسې سره به دغسې یوه صفحه راخلاصه شي. دلته چې تاسې دا صفحه ګورئ لیکل شوي دي ډاونلوډ د پښتو بهیج فونټ. نو تاسې به دلته دا صفحه لږ سکرول ډاون کړئ، دلته به راشئ او کلیک به کړئ په شي باندې ډاونلوډ آل فونټس. کله چې تاسې په ډاونلوډ آل فونټس باندې کلیک وکړئ، تاسې ته به یو بله صفحه راخلاصیږي او په هغې صفحه کې به تاسې بیا دا فونټونه څنګه کړئ ډاونلوډ کړئ. دلته تر مخکې ما دا فونټونه راخلاص کړي ول، دلته اوس نیټ لږ ضعیف زه تیار یم دغه مخکې مې چې خلاص کړي او ډاونلوډ کړي دې صفحې ته ورځم. نو کله چې تاسې په هغې باندې کلیک وکړئ، کلیک وکړئ، دغسې یوه صفحه به تاسې ته راخلاصه شي. دلته یې لیکلي دي پښتو سټنډرډ فونټس چې یو زیپ فایل د څومره سایز لري 26 MB. نو د دې د ډاونلوډ دپاره به تاسې په دغه درې کرښو باندې د درې نقطې چې تاسې ګورئ په دې باندې به رایټ کلیک واخلئ او دلته به لاندې راشي ډاونلوډ باندې به څه وکړئ کلیک وکړئ. کله چې تاسې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دې ډاونلوډ به موږ سره څنګه شي شروع شي. دا ما وخت کې ډاونلوډ کړي دي. دلته که تاسې وګورئ دغه د فایل ډاونلوډ څنګه شروع شو. نو زه هماغه پخواني فایل ته چې ما ډاونلوډ کړی ورځم. کله چې دا تاسې ډاونلوډ کړئ نو د خپل د کمپیوټر ډاونلوډ فولډر ته به څنګه شئ لاړ شئ. دلته چې تاسې په ډاونلوډ فولډر باندې کلیک وکړئ، ګوره لیکل شوي دي پښتو سټنډرډ فونټس. په دې به تاسې ډبل کلیک وکړئ او بیا به راشئ په پښتو سټنډرډ فونټ باندې به کلیک وکړئ. دغلته اوس که تاسې وګورئ دغه هر یو د پښتو ژبې یو بیل شی د یو فونټ ده. نو تاسې څنګه کولی شئ دا انسټال کړئ. نو د انسټالیشن دپاره به تاسې په هر یو ډبل کلیک کوئ او بیا به څه وهئ انسټال، او دلته به دا یس وهئ او دا به څنګه کېږي انسټالیږي. راځو یو بل هم تاسې ته زه انسټالوم. راځو دغه څنګه کوو انسټالوم. ما ته دا میسیج راکوي چې دغه فونټ تاسې سره مخکې تر مخکې موجود ده، ځکه دا مخکې ما ډاونلوډ کړي دي. نو که تاسې ډاونلوډ کړي نه نو انسټال کړي هم نه نو دغه میسیج به تاسې ته نه درکوي. ما ته ته غواړي چې دا ریپلیس کړي، زه ورته یم چې ریپلیس کړه. نو دغه وه یوه لنډه طریقه د پښتو فونټونو. اوس راځو دا ګورو چې آیا دا فونټونه موږ سره په ورډ یا کوم بل پروګرام کې راغلي او که نه دي راغلي. نو که تاسې دلته فونټس ته اوس راشئ او لږ ښکته راشئ، دغه فونټونه چې تاسې ته ښکاري بهیج، د هر یو فونټ سره چې بهیج لیکل شوی ده دا ټول کوم فونټونه دي؟ دا د پښتو ژبې فونټونه دي. ګورئ که تاسې وګورئ بهیج نازنین او بهیج نسرین او دغسې هر یو فونټ ځان ته بیل شی لري، نوم لري. که تاسې په هماغه فونټ کلیک کوئ او لیکل کوئ نو تاسې ته په هماغسې یو لیکل راځي. اوس که تاسې راشئ یو بل فونټ راوالئ، دې ځای نه راشئ لږ ښکته راشئ دغه پښتو فونټونو ته. امارتي افسون دا هم سره یو شی ده پښتو فونټ ده چې دغه سټایل کې تاسې په دې باندې بیا لیکل کولی شئ.
نو په دې هیله چې دغه یو تخنیک تاسې خوښ شوی وي او دا یو مهم درس ده، ځکه کله چې تاسې د پوهنتون په دوره کې یا بله دوره کې لیکل کوئ، هلته تاسې ته مونوګراف درکوي. نو په هماغه مونوګراف چې تاسې وغواړئ ښایسته یې ولیکئ، د هغې د لیکلو لپاره دغه پښتو فونټونه د موږ سره چې شي دي لازمي او ضروري دي. په دې هیله چې دا درس مو خوښ شوی وي. د نورو ښکلو درسونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په الله تعالی مو سپارم.